کور دا توره شپه ده، سبا ستا پر کور دا توره شپه ده. خلک دې دا سوچ نه کوي چې دا خلک به وبېرېږي. دا که څه موږ یو رقم وسا کېږو ستې موږ جیله بوځي. دا موږ وسا کېږو، دا په دې موږ فخر کوو چې په دې قوم پر سر باندې موږ جیلو له ولاړ سو او موږ په ګولۍ باندې سرې سو پر دې سینو باندې. دا د دې قام پر سر موږ ګسه غواړو چې دنیا ته معلومه سي. او په کار هم دا دی او دا نه وکړو چې یو بل ته سره وګورو. هغه که څه قبایلي مشران دي، که څه قومي مشران دي، که څه سیاسي لیډران دي، هغه دې ټوله راشي، هغه دې ټوله پر دا منجمه کې کښېني. موږ خواست ورته کوو. دا وطن یکړ زموږ نه دی، نه د غمسلا دی، نه د صدر صادق دی، نه د عبدالعلیم پهلوان دی، نه د پی ټي ایم دی، نه د ملا منان دی، نه د بل دی. دا د ټولو وطن دی. دا به په ګډه سره ساتو. او په کار دا دی چې دا کوم یې چاپېول کېږي پر کورو باندې، دا موږ ډیسي ته وایي ستا وا کمه دی. ته کښېنولی برګېډیر یې چې برګېډیر و تا ته څه وایي ته هغه عمل کوې، نه خو ستا حیثیت یې سیاست نسلو. موږ و کمیشنر ته وایي چې دا ډیسي ته دې سر ورخلاص کړه، د کرایه سایکل مزین جوړوه. ته خو یو ذمهواره سړی نن چې ستا د دفترو مخ ته موږ ناستې نو ستا حیثیت بیا چیش سو، نو ته خو هم په جیل کې کښېنستی. نو زما او ستا د بندي او ستا څه فرق سو؟ ته د دې ضلعې باچا یې، ته چې په خپل دفتر کې ناست یې داسې فیصلې کوې چې د دې قوم په ګټه یې. انشاءالله تعالی موږ به ستا عزت کوو. که داسې فیصلې کوې یا د ارمي په خوله کې یا د برګېډیر په خوله کې، یو منټ په کوراکه ته په دې دفتر کې کښېنې. دا واوره په کلاو غوږو باندې. او بل دا درته وایم د کیلې سره نیولې بیا در دې ځایه پورې دا ټوله به بندې. دلته که مس دی، دلته که نادرا ده، دلته که اکسچینج دی، موږ ته ټوله شیان معلومیږي. تاسې د انرژۍ بجلي ورکړې ده څومره فعاله ده، دا به دې هم در ختموم، دا به دې هم در ختموم، نیټ به دې در ختموم چې زما بجلي 2 ګنټې ده او د انرژۍ د یوه کلي ده 24 ګنټې ده. دا موږ ته معلومه ده. په دې ټولو شیانو موږ پوهیږو. دا د سرکاري وټسپان، دا سرکاري نیټ داسې ګرځوي لا دې ما کومه ګناه کړې دی چې زما نیټ بند دی. دا ما ته راوښیه. موږ به اکسچینج والا ته وایي، موږ د هغه تنبو والا ته وایي چې په کوژه کې به ته یې راله چې به غاري چې غاري به مې وولې، ټلیفونونه به مې راکول. نن دې بیا ولې بند کړی د چا په خوله دې بند کړی؟ دا زورور دې بیا چیرې دی؟ زورور دې بیا معلوم که. موږ دومره هم کوای سو چې هم د چمړۍ و مخ ته کښېنو، چې هم د دې کیلې و مخ ته کښېنو، خو زموږ سره سیاسي مشرانه سره دي، زموږ سره نور مشرانه سره دي چې په اسلام آباد کې دي، په کوټه کې دي. دې ته موږ دا وایي که لاسطیپلا بنده که، د کراچي روډ بند که، هغه که د جمعیت مولانا فضل رحمان دی، که مشر محمود خان دی. زموږ مسله په 2 ورځې کې حل کېږي. هم به زموږ بندیان رایله کېږي او هم به زموږ دروازه ایله کېږي چې دا 2 لارې بندې سي، د لاسطیپلا او د کراچي لوی روډ، چې 2 ورځې بند کړي. زموږ مسلې حل دي. پر فیض الله خان غږ کوم چې عبدالله خان بند کړي، پر کاکوزو باندې غږ کوم چې د توبې لار بنده کړي، پر ځنګله والا غږ کوم، پر کوچلاغ غږ کوم چې دا ټولې لارې 3 ورځې بندې سي. انشاءالله تعالی زموږ بندیان به دلته موږ ته راتسلیمیږي او زموږ دروازه به رایله کېږي. دا کومک موږ د دوی څه غواړو که واقعي موږ د پښتنو مشران یې. که نه یې مشران بیا به دا خبرې نه کوو چې پلانکی ځای بندوم یا پلانکی ځای بندوم. ډېره مننه، کور ودان.